Mind Geeks Entertainment. اشتو کارټون جلبازا لومبړه وایي چې دوه چیلې په یوه لاره روانه وي. لاره ډېره زیاته تنګه وه او یو چیلې هم بل لاره نه ورکوله. همدغسې دوی په خبرو کې یو بل سره په جګړه شو او یو بل نه یې ډیره وینه توی کړه. همدغه جګړه یو سایډ ته یو لومبړې هم کتله او ځان سره ډیره زیاته خوشحاله شوله چې ښه ده چې جګړه وکړي، نن به ماته د وینې موقع میلاو شي. پرېږده چې جګړه ډیره تیزه شي نو خوند به وکړي. دغه جګړه کې لومبړه په ځان پوهه نه شوله او هم وینې له ورله. جګړه خو لا شروع وه. همدغسې دواړو چیلو له غوسه ورله او دواړو په یو درز سره لومبړه په منځ کې ګیره کړله، هم په هغه ځای یې مړه کړله او دواړو چیلو له هوش راغلی او واپس روان شو. نتیجه: د جلدی کار د شیطان وي او نقصان پکې وي. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. الله مو خوشحاله ساته. ډېره مننه.